سبحان الله دا یاد کئی دا خبره پا قرآن کریم کی دیر شون زیاد زین دیسی دی چی التا رب العالمین دا پیغمبر تابیداری او دا خپل زن تابیداری دا یوزی ذکر کردی دا یا دیسی او یا خپل نوم او دا پیغمبر نوم یوزی ذکر کردی او یا خلق یہ رولی دی چی زمانہ فرمانی مکوی دا پیغمبرم مکوی دیر شون زیاد زین قرآن کی دیسی زبی تصریف یو سو ذکر کن زاگا دیر شپورن راولم بیابران خبر دیر اگدش سورة النساء کی اللہ ہوئی او پا دیسر خبر بالکل ختمی گی من يطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچی دا پیغمبر تابیداری اکڑ دا اللہ تابیداری اکڑ خبر ختم شو ندین دا واضح شو دا حدیث کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی وی چاچی زمان تابیداری اکڑ دا اللہ تابیداری اکڑ و چاچی زمان نافرمانی اکڑ دا اللہ نافرمانی اکڑ دا کی دینش کسوک دا پوز پو دی خور کی ککڑ کی کنا او رات داوی چی زد اللہ تابیدار یم او دا پیغمبر نیم خود اللہ یم زیم نا دا آغا وقت پوری دا اللہ تابیدار نیشی که دی چی سو پوری دا پیغمبر نی او دا آغا وقت پوری دا پیغمبر تابیدار نیشی جوڑ دی چی سو پوری دا اللہ تابیدار نی عجیبہ خبر دا کم رب چی پیغمبر را لے گلے دا آغا منم دا آغا تابیداری کوم آغا پیغمبری چی کم را لے گلے دا آغا تابیداری نکوم او یاد دی پیغمبر تابیداری کوم دا منم خود چا چی را لے گلے دا آغا تابیداری نکوم که دی جی سی نیشی که دی ببل ذکر اللہ وی قل اطیعوا اللہ والرسول اے پیغمبر دی خلکو تو وی چا اطاعتو کئی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر یو زی ذکر کری بل ذکر اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اطاعتو کئی دا چا دا اللہ دا رسول دا مشران کسی کم مشران علماء او دا مسلمانان و حاکمان چی سبری شریط خلاف خبرنکی علماء و سلم دا قید دلتے و فائدہ گور اللہ وی دی آیت تقول کید اطیع اللہ اطاعتو کدا چا دا اللہ و اطیع الرسول او دا پیغمبر و اولی الامر منکم دی اولی الامر سر و اطیعو ندے ویلے بیا ولی دا دلیل لے پا دی باندی چی اللہ وی زماو منی دا پیغمبرو منی دا دی مسلمانانو دا دی مشرو منی کاغا دینی مشر دا که دنیوی چی کل داغا خبر دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خبری سر برابر ذکر التبیع ونوی و اطیعو نو بلا فائدہ دا پیغمبر اگر دیسی ونوی چی اطیعو اللہ والرسول ہم باز زینو کی دیسی ویلی خودلتا ہوئی و اطیعو الرسول دا پیغمبر تابیداریو که دلیل لے چی دا پیغمبر تابیداری کول دا مستقل پا منگ لازم دا لکه دیسی ندا چی منگ با دا پیغمبر آگا خبر منو چی کم دا قرآن سر برابری خیرم دے کنه دے اطیع اللہ و اطیع الرسول یعنی دا پیغمبر اطاعت زان لمستقل پا منگ لازم دے دیسی نشتی لکه سنگ چی منگوی چی دا علم خبر با علمانی چی دا خبر دا قرآن و حدیث سر برابری نو دیسی سوک نیشی ولی چی دا پیغمبر آگا خبر با منی کم چی دا قرآن سر برابری نا دا پیغمبر خبر با مستقل منی او دا قصی بنا کہ قرآن سر لگی کہ دے نشی چی دا پیغمبر صحیح حدیث دا قرآن خلاف راشی او کسوک تکراو پیدا کی دا دماغ کمزوری دی دے پی نلے پوا یعنی الحمدللہ اللہ پا توفیق سرطا راوڑا مالا یو دیسی آیت تا قرآن او صحیح حدیث براوڑی چی دا گئی پا منز کی تکراوی مالا راوڑا زید اللہ حلکوم دا اللہ پا توفیق سر بعض آگا دی چی علم و سر نشتی سوچو کی چی دا خواہ اللہ دی سوی پیغمبر دی سوی بس نمن دا پیغمبر دا نمن او کل دی سی موی چی دا اللہ دا هم نمن زکی چالتا دا دماغو بکار ونک نو دا یو فائدہ دا پیغمبر تابیداری زان لمستقل دا سدا مستقل دا زکی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی حدیث امام ابو داود روڑا دے الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه اللہ گورے مالا قرآن را کردے دے ومثلہو او دا غی پشان را حدیث را کردے دا غی پشان دینی دی ویلی چی دا حدیث بیا روالا پا قرآن سر گورا که برابر یوئے من دا غی پشان یعنی سنگ چی تابیداری دا قرآن کے دا قشن تابیداری با دا حدیث کے دا اللہ چی سنگ اطاعت کے دا قشن با دا پیغمبر کے پبلزی کہ اللہ دا خبر کردی دا وما آتاکم الرسول فخذو وما نهاكم عنه فانتهوا
څه چې پیغمبر در وړي دا والی او د څه نه چې منع کړي دی نه منع شي چې څه یې درته ویلي دي او د څه یې درته خوري په هغې عمل کوه چې د څه نه یې منع کړي د هغې نه منع شه که ته په اوچتو مؤمنانو کې ځان شمارل غواړي اوس ګوره دلته الله وي وما آتاکم ما عام دی یعنی چې څه یې در وړي دي څه یې بیان کړي دي وایله دا یې نه دي ویلي چې هغه سواله کوم چې د پاکستان د کلتور سره برابري یا د افغانستان د کلتور سره برابري یا د پیغمبر هغه ومنه چې کاکا او ماما یې مني یا د پیغمبر هغه ومنه چې ښځه پرې خوشحالېږي نه پیغمبر چې څه در وړي دي وایله او چې د څه نه یې منع کړی منع شه که څوک پرې دومره خفه کېږي چې دا زړه یې ټق کوي او چوي که نه ورې چوتي ځکه چې الله به مانه دا تپوس په قبر کې هم کوي د دې پیغمبر په باره کې دا تپوس په مانه په میدان محشر کې هم کوي نو چې د چا تپوس رانه کېږي زه ولې د هغه تابعداري پرېږدم د هغه چا دپاره چې د هغه زما نه تپوس هم نه کېږي ها بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د هغه اهل کتابو صفت کړی دی کوم چې د پیغمبر تابعداري کړې ده یعنی اهل کتاب هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعض چې هغه یا یهودیانو نصاراو د دې پیغمبر ورته پته وه خپلو کتابونو کې ویلو چې کله دا پیغمبر راغی هغوی په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نیکان خلک شتي او رب العالمین عدل و انصاف والا بادشاه دی سورة العمران کې الله وایي لیسو سواء اهل کتاب ټول یو شان نه دي په دوی کې الله وایي ډېر دینداره خلک شتي هغه دینداره څوک و چې کله د دې پیغمبر ورته پته ولګېده نو په دوی څه چل وکړو ایمان یې راوړو ابلز مې د یو بوډۍ زنانه انټرویو کته و رب الکعبه دا بس خبرې خو مناسب نه خو یعنی دا کېدی نه شو چې ته هغې ته ونه جاړې هغه انټرویو ته انګریزه وه نو یو مسلمان ته تپوس کوي وی ته الله مني وی هو الله منم وی عیسی علیه السلام مني وی او منم وی عیسی علیه السلام د الله پیغمبر مني دا اوس نصرانۍ ده دا زنانه ګوره ښه انګریزه د انګریزانو په ملکونو کې نصرانۍ کرسچنه چې ورته وی عیسی علیه السلام د الله بنده او میسنجر یعنی پیغمبر یې مني دوی خو ورته اله وایي که نو هغې ورته ووایي او ما پې سوچ کړی دی زه پیغمبر منم ما کتابونه کتلي نو هغه هلک ورته وایي او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ګڼي بوډۍ په ژړا شو وی د داسې سړي نوم دې راته واغستو چې د دا نوم زه واورم ما لاسې ژړا راسي د داسې سړي نوم دې راته واغستو چې د دې سړي دا نوم زه واورم هسې ماله ژړا راسي او دا زړه مې وایي چې دې سړي کې څه کمال شته چې دا نوم یې دومره خوږ دی د انګریزانو په ملکونو کې او سبحان الله دغه ما یو ترتیب دا یو صفحه کې ما وکتو هلکان دي ځوانان فتیة آمنوا بربهم ځوانان دي د انګریزانو په ملکونو کې توحید بیانوي دا ځوانان دي هغه بعض د مسلمانانو په ملکونو کې دین نشي زده کولی مونځ اودس نشي کولی د انګریزانو په منځ کې ولاړ دي د هغوی په میلو کې ولاړ دي د هغوی په پروګرامونو کې ولاړ دي یو ته وایي دا کتاب واله که دا کیسټ واله ته راشئ لږې خبرې به وکړو ښایسته ښایسته ځوانان موږ سره رابطې ډېرې دي نو د هغوی یو صفحه ده زه یې ګورم را ګورم دا پروګرامونه پکې د دعوتونه د دې زنانه دا ویډیو وچلېده څه وخته پورې او ډېر خلک متاثره شو چې څه ناشنا خبره چې دا د پیغمبر د نوم سره جاړي او موږ پیغمبر پوره رعایت کو چېرته هم جړلی نه دي او لږ وخت تېر شو بیا د دغه هلکانو پروګرام و هغوی پکې داسې پروګرام هم چلوي چې نن موږ سره دومره مسلمانان شو پلاني ځای کې مسلمانېږي او دلته هغه بوډۍ راغلې وه هلته کلمه وي مسلمانه شو ما په خپل هغه ویډیو ولید کلمه یې ووي مسلمانه شو دا چې دومره دې زړه کې دا خبره پرته وه چې د پیغمبر د نوم سره جاړي خو دې د دې پیغمبر باره کې تحقیق کړی و تپوس یې کړی هسې تا چېرته تپوس کړی چې ما د دې پیغمبر په دې ژوند پوه وکړه چې ته ملا صاحب خواله ورغلی چې تپوس دې کړی او هغه کوم چې بیان شوی دی لکه موږ په 6 کالو کې بیان کړی هر ته یاد دی
اسی چې پیغمبر دا نوم واغستی چې درود وې جړه دې نه وایم جړه لګلې خبره درود وې او بیا مونږ خبرې شروع کوو مونږ چې پیغمبر تابعدار او مونږ دا د پیغمبر تابعداري په صحیح طریقې سره کول ډېر ګران کار دی خو الله آساني هغه چاته چې څوک یې کوي